نن به خامخا ویش کېږي. هره ورځ دا جګړې نورې ډېرې شوې دي. اوس په دې کور کې به یا زه اوسېږم او یا به تاسو. نن به حتمي پرېکړه کېږي. دوستانو د کیسې له شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ. په یوه لوی کلي کې دوه ورونه اوسېدل. د مشر ورور نوم رامیش و او د کشر نوم ورور سوریش و. دواړو مینه له ماشومتوبه دومره پیاوړې وه چې خلکو به ویل د دوی جلا کول ناممکن دي. رمیش تل د سوریش ملاتړ کاوه او سوریش خپل مشر ورور ډېر احترام یې ورته کاوه. وخت تیر شو او دواړه ځوانان شول. د کور حالت همداسې برابر و او دواړو ورونو په ګډه کرنه او بزګري سمبالوله. بیا یوه ورځ د دوی واده وټاکل شو. لومړی د رمیش واده له ساوتري سره وشو چې ساده او ارامه ښځه وه، خو له دننه ډېره هوښیاره وه. څو میاشتې وروسته د سوریش واده له کویتا سره وشو چې له ښاره راغلی وه او د کلي ژوند یې هېڅ نه خوښېده. په پیل کې هر څه ښه و. دواړو ناوېګانو به یو ځای کار کوه او خندل به یې، خو ورو ورو حالات بدل شول. ساوتري ته داسې احساس کېده چې کشره ناوې کویتا لږ کار کوي او ډېر حکم چلوي. بل خوا کویتا ته داسې ښکارېده چې له هغې سره په دې کور کې یعنې د نوکرانې په شان باندې چلند کېږي. په وړو وړو خبرو شخړې پیل شوې. هغه خبرې چې مخکې به په خندا ختمېدلې اوس په جګړو بدلې شوې وې. یوه ورځ په پخلنځي کې د یوې وړې خبرې له امله د دواړو ترمنځ دومره سخته لانجه وشوه چې ټول کور کې تاوتریخوالی خپور شو. رمیش هڅه وکړه چې دواړه پوه کړي، خو ساوتري په ښکاره وویل چې نور په دې کور کې له کویتا سره ژوند نشي کولی. بل خوا کویتا هم سوریش واچاوه چې عزت یې غواړي نو باید بیل ژوند وکړي. ورو ورو دواړه ورونه هم د خپلو مېرمنو ملاتړ پیل کړل. مخکې چې یو د بل پرته ډوډۍ نه خوړله، اوس یې د یو بل څېره لیدل هم نه خوښېدل. یوه ورځ خبره دومره زیاته شوه چې د کلي مشران راوبلل شول او د کور د ویش پرېکړه یې وکړه. د انګړ په منځ کې دیوال جوړ شو، کروندې هم وویشل شوې او یو کور په دوه برخو وویشل شو. له هماغې ورځې دواړه ورونه پردي شول. وخت تېرېده خو د زړونو فاصله کمه نه شوه. ساوتري اوس د کور د مالکینې په شان ژوند کاوه او کویتا هڅه کوله خپل کور د ښار په شان جوړ کړي. خو د دواړو په زړونو کې دننه د دواړو کورونو سکون له منځه تللی و. یوه شپه داسې وشوه چې په کلي کې ناڅاپه سخت طوفان راغی. باد دومره زورور و چې ونې یې له بیخه ایستلې او برېښنا پرله پسې لاړه. په هماغه شپه د سوریش په کور کې ناڅاپه اور ولګېد. ښایي سرکټ شارټ شوی و. نو په څو شېبو کې اور ټولې کوټې ته خپور شو. کویتا په چغو شوه او دننه بنده پاتې شوه. سوریش هڅه وکړه چې هغه وژغوري، خو اور دومره خطرناک و چې نږدې کېدل هم ناشونی و. بل لور ته رمیش په خپل کور کې ناست و. هغه شور واورېد، بهر راووت. ویل یې چې د سوریش له کوره د اور لمبې پورته کېږي. د یوې شېبې لپاره ودرېد. د هغه په ذهن کې ټولې جګړې ویش او ترخې خبرې راوګرځېدې، خو بلې شېبې کې یې زړه هغه اړ کړ. هغه بې له سوچ او فکره اور ته ورټوپ کړل. د کلي خلکو ډېر منع کاوه، خو هغه ونه درېده. دننه لاړ او کویتا یې پیدا کړه چې بېهوشه شوې وه. هغه یې پر اوږو کړه او د باندې یې منډه کړه. خو ناڅاپه د چت یوه سوځېدلې ټوټه راولوېده او د رمیش پر لاس ولوېده. هغه له درد نه چغه کړه، خو بیا هم ونه درېده. په ډېرې سختۍ یې کویتا بهر راوویسته، خو هماغه وخت معلومه شوه چې سوریش لا هم دننه پاتې دی. دا چې واورېدل رمیش یو ځل بیا ورته ورټوپ کړل. دا ځل حالات لا ډېر خطرناک و. لوګی دومره زیات و چې ساه اخیستل ګران شوي و. هغه سوریش ولټاوه چې پر ځمکه غورځېدلی پروت و. رمیش هغه پورته کړ او د بهر لور ته روان شو. خو لاره ټوله د اور لمبو نیولې وه. اوس د ژغورنې هېڅ لاره نه ښکارېده. په هماغه شېبه رمیش ته داسې احساس وشو چې ښایي نن د دواړو وروڼو کیسه همدلته پای ته ورسېږي. خو هغه زړورتیا له لاسه ورنه کړه. یوه کړکۍ یې ماته کړه او په خپل ټول ځواک یې سوریش بهر ته ټېل واهه. خو خپله دننه پاتې شو. بهر ولاړو د کلي خلکو سروش ونیوه، خو رمیش دننه بند پاتې شو. په څو ثانیو کې اور لا پسې زور واخیست. سروش چې اوس ته راغی او پوه شو رمیش لا دننه دی، نو د لیوني په شان یې چغې وهلې. بې له سوچ کولو هغه هم اور ته ورننوت. د کلي خلکو هغه منع کول، خو هغه ونه درېده. دننه یې ولیدل چې رمیش بېهوشه پر ځمکه پروت دی. سروش خپل لور زور ورکاوه. هغه یې پورته کړ او په سختۍ یې تر کړکۍ راکش کړ. دواړه په ډېر مشکل بهر راووتل او هماغه شېبه ټول چت په درز سره راولوېد. که څو ثانیې نور هم ناوخته شوی وی، دواړه به ژوندي نه وای پاتې شوي. بهر چې راووتل سوریش په زوره ژړل. هغه د رمیش پښو ته ولوېد او ویې ویل: وروره ما وبخه، ما د خپلې مېرمنې په خبرو کې راګیر شوم او خپل همغه ورور مې له لاسه ورکړ. ما یوازې کور نه بلکې خپله اړیکه ماته کړې ده. په همغه ورځ سوریش ته دا خبره معلومه شوه چې اصلي دښمن بل څوک نه و، بلکې د دوی غرور او غلط فهمي وه.
ساوتري او کویتا هم ژړل ځکه هغوی ته احساس شوی و چې د دوی جګړه دا کور مات کړی و. په سبا ورځ د کلي خلکو ولیدل چې د انګړ منځنی دیوال نړول شوی و. دا ځل نه کومه جرګه وه او نه کومه پرېکړه، یوازې د دوو وروڼو مینه وه چې هغه دیوال یې ونړوه. له همغې ورځې دواړه کورنۍ یو ځل بیا په ګډه اوسېدل پیل کړل او دا ځل یې قسم وکړ چې هېڅکله به د بل چا په خبرو کې نه راځي او خپله اړیکه به نه خرابوي، ځکه هغوی ته دا خبره معلومه شوې وه چې کله یو کور ماتیږي نو یوازې دیوالونه نه نړېږي بلکې انسان له دننه هم ماتیږي. که دې کیسې ستاسو زړه ته لاره موندلې وي نو ویډیو درسره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل هم د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. کتلو څخه مننه.